دې خلک وی حرام مال صدقه کوي، لا صدقه من غلول، لا صدقه من غلول، لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقه من غلول. حرام مال کی صدقه سر نه کیږي، او چې د پتر چې مال حرام دی او صدقه کې او د ثواب نیت پکې علما وی کافر شوی وي. په کوم طرف مون خلق روان یو، هر سړی وي د بل جیب وها، بس د بل پټي نیسا پولا وها، د شپې او بخور پردې او وها، بوساله ته په شپې لاړ شو صادر وته کې او پردي بوس خپل ساروي لراوړه او د شپې و د پردې شوتل ریبا. هاي 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 دنیا د وخت په تیر کو اخرت سره وسکه، الله سره وسکه، قیامت پر ورځ وسکه، بیا به الله له څه جواب ورکړي. حضرت علی کرم الله وجهه لور ده، لور خپل لور، او د اختر ورځ ده، د اختر ورځ نو خامخا دا جنکه دا ماشومان امیلونه چې بنگلیه چې د اختر نه مخکې ځان نه راوړي ورته خوشحاله. د حضرت علی رضی الله عنه د لور اسم نو اسم نو څه چلی وکړه د بیت المال چې کوم سکرټ او یو امیل چاروړو بیت المال لا قیمتي د ملغلو عامل چاروړو بیت المال ته مسلمانانو ته وقف کړ. بیت المال کې پروت دی ماشومه غلی دی د بیت المال غ سکرټری ته سوې وی دا امیل کې یو درو ورځې مال په سوال راکړه د بیت المال چې په اختر تیر کم بیا بیا دل درکو درو ورځې لپاره د حفاظت کوم په دې ټولو ماشومان و میلونه چولې دي بنگړي منګړي او د زنانو چې کوم دا اختر سیدونه چولی زما اسم نشتا، اسمم نشتا. نو که تا مهرباني وکړه او یو درې ورځې لده راکړه زه به په اختر خوشحالي تیره کړم بیا به درته واپس کړم. د بیت المال سکرټري وي دا خو د امیر المؤمنین د حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر مبارک د خلیفه لور ده، پلار خو بلا جهادونه کړي د پلار حق دی بیت المال. نو زورګه او خیراتی خو نه غواړي درې ورځې له پسوال غواړي چې دلته الماره کې پروت نه دی پسې نه دی پروت یې درې ورځې پس بیره کې ولې ورکړه. حضرت علی رضی الله عنه چې څنګه کور ته راغی ماشومې ته وکتل امیل ته وکتل پوه شو او دا خو امیل دا کم دی نه بچې دا کم دی نه وی دا مې د بیت المال د سکرټري نه غوښتې هغه امیل ته چې وکتل خو پوه شو بچې دا کم دی وی دا خو بابا د دې ټولو جنکو زما د دې ګاونډ د دې محلې د دې لارې کوڅې د ټولو ماشومان امیلونه بنګړو زمانو بیت المال مشر ته مې وی چې یو درې ورځې راکړه زه په اختر خوشحالي کوم بیا به درکړم. ورشه اواز کوي د بیت المال سکرټري ته ورشه راونه ورشه راونه هغه راوسته وی دا امیل دی ولې ورکاو وی امیر المؤمنین دا خو ما خیراتی نه دی ورکړی دا خو ما صرف یو درې ورځې له ورکړی ماشومه ده ستا لور ده او ټولو ماشومانو شته دینو او دی وغوښته مې د حاجي صاحب لوی خدمت د حکومت کوي او د بیت المال لوی خدمت کوي نو خیر دی که یو درې ورځې دپاره د ماشومې له د امیل ورکم دا په اخترو کې بیا بیا راکړي. دومره یې ورته غوسه وکړه تاکې اهلیت نشته چې ته د بیت المال حفاظت وکړې تا ته چا د اختیار درکړه چې د مال الله امیل ورکړې او قسم مې د الله په ذاتي که دا درې ورځو دا ټکې پکې نه وې دا درې ورځو ټکې درې ورځې نو بیا به ما د خپلې لور له هغه سزا ورکوله چې څوک غل او غلې له کوم سزا ورکوي او تاله به مې هغه سزا درکوله چې څوک غل له یو شی د بیت المال ورکوي هغه سزا مې ورکوله خو زما لور غله نه ده ځکه درې ورځو له په سوال غوښتی دی او تا هم درې ورځو له په سوال ورکړی دی یعنې که دا ټکې پکې نه وي تا به لوي چې نه مې سره څه چل کوم او زما د لور سره ما څه چل کوم په چې راکه امیل اعتصار وختي ویسته بیت المال سکرټري له ورکړه ورشه د بیت المال کې کېره د بیت المال د امیل نه به زما لور فایده نه لي دا د ټولو مسلمانانو شریک شي دې ته انصاف وایي دې ته امانت وایي دې ته دیانت وایي ورشه اوس وګوره که نه خپلو بادشاهانو ته او د مشرانو ته دی توبه وباسه بس
هر یو په یو الزام لګي تا غلا کړی دا، بل په بل الزام لګي تا غلا وکړه، یو ته وي خزانه دی والا، بل ته وي خزانه دی والا، یو خوا تختی بل خوا تختی، یو باندې د نیب یو خوا کیسو په بل ځای کیسونه. زما قسم په خدای چې ترسو د انسان په زړه کې د قیامت دروازې د خدای یره او د الله او د رسول احکامات نی راغلي او دا سیستم ټیک شو، زما په دې مخ لاړ وته سیسٹم پا دینا ٹکی علا بس سیسٹم ٹکی کی جڑکی را رالا دا بادشاہ مرالا دا گدام رالا دا مولا مرالا دا مقتدی مرالا دا مولا پا لکم دا خدای یرنی قصہ خرابا دا مقتدی پا لکم دا خدای یرنی قصہ خرابا دا پلار پا لکم دا خدای یرنی قصہ خرابا دا افسر پا لکی جنی قصہ خرابا دا او که دا چپلاسی پا لکی نی دا خدای یر دام خرابا امانت او دیانت داری دا ډېر قیمتي شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو پر اسرائیلو کې یو سړی په بلې ځمکه خرڅه کړی، دې ته ایمانداري وه. غونډه ځمکه یې خرڅه کړه چې په چا خرڅه کړه چې هغه ځمکه برابروله کنلې منګې پکې راووت، ټول د سرو زرو ډکو. وایه که نه چې په تا ځمکه خرڅه کړي او منګې د سرو پکې راوځي، ماشاءالله ټوله شپه به خوب نه درځي. منګې مې ومونده او لکه منګي سره به چورلکونه وي او تاویږې به مو سره منګي مې ومونده. هغه څه چلو که هغه منګي یوړه چې چا په ځمکه خرڅه کړې وه، وی ها دا واخله، وی ما خو ځمکه اخېستله منګي خو مې نه دی اخېستې. دا پیغمبر مبارک فرمایي د بني اسرائیلو قصه کوي. سړی ورته څه کوي، وی وروره چې ځمکه مې در باندې خرڅه کړه چې څه پکې وه هغې سره مې خرڅه کړې ده، او وی نه منګي پکې هغه وخت سره نه دی ویلې شوي. یا خدای اوس په دې جګړه دی وایي منګي د سرو ستارې بل وي زما دی خیر پکې واچې دې زمانې نو څوک نو په دې جګړه کوې دې خوا که چې دله فیصله وکړم دوه مرغۍ په جګړه وې پیشو پې وره چې پیشو پې وره چې کلب شي یو په یو لاس کې ونیوه خولې ته یې ور واچوله بله په بله خوا ونیوه خولې ته یې ور واچوله ویې ښه ده چې زه رالم ګنې لویه خونې خرابه به م کړې وه چې دې زمانې پکې څوک نو های 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 د سړک په غاړه چې د حکومت کوم دا دغه جوړ کړي دي که نه هغه څه ورته وایي هغه د خلکو د ودرېدو هغه د ناستې انتظارګاه د انتظارګاه نه ټول سیخونه خلکو تختو انتظارګاه خلکو ختمې کړې دی حکومت زه په دې ډاګونو کې د خښتو څه څیزونه جوړ کړي چې دی کې به خلک ډیران غورځوي هغه ډیران سره هغه خښتې مخته لاړې هضم نشته های 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 یاره زه یم چې مونږ به خدای له څه جواب ورکوو چې مونږ له کې څه پراته دي زمونږ کې څه دي او هر سړی بل ته ګوته نیسي ځان نه یادوي بیا هر سړی نه کنه پلان کې او مسلې دې زړې کړې او ته ماته وې ستا نه خو زه ښه مسلمان یم اوس د پلان کې های 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 په دې کار نه کېږي زه به د ټولو نه مخکې ویم چې زه ډېر ګناهګار یم زه به ټول نه مخکې ویم او ته به هم دا به کبر به نه کوې غرور به نه کوې 2 جمعې تقریر مې پې وکړه اوهو یاره واقعي سوچ سر به خبره اورې یاره دا خو ما کې که څه کوتاهۍ وي چې دا هغه وباسم او توبه وباسم معافي وغواړم د بیان مقصد دا دی ځان ته مورم تاسو ته دی نو منګې یو وایي ستا دی ما ځمکه هر څه سره خرڅه کړې ده ابل وی نه نه او سره منګي ذکر پکې نه دی راغلی منګي ستا دی لاړل یو قاضي صاحب لاغلی باندې فیصله کوله او منګي د ده دی وی د ده دی د سرو زرو قاضي صاحب ډېر هوښیار و هلکه وایي ستا بچي شته وایي څه دي وایي زوی مې دی هغه یو ته وایي واده دې وله کړی دی وایي نه ابل ته وایي ستا څه دي وایي زما لور ده ورکړې ده که نه وایي نه وایي بس دا را جینۍ به دې هلک ته واده کړو دواړه به کویده کړو او دا منګې په هغوی ولګوې د هغې د دواړو مهر شو دې ته امانت وایي دې ته امانت وایي دا اوس هم شته په ډېرو ملکونو کې شته ډېرو اسلامي ممالکو کې شته نورې کمۍ به پکې ډېرې وي خو دا څیزونه پکې شته غلط شی نشي در کول بلکې په ډېرو انګریزانو ملکونو کې شته لیکن زموږ ملک مسلمانان زموږ د خپل پیغمبر په تعلیماتو عمل نشته پکار دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړاندې شوی دین 100% عمل وکړو فی السلم کافه
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مکه مکرمه ته ډېره د زړه د درد خبره ده چې کله هجرت کوو د مکې نه وتېده که نه د مکې نه زړه کې دا سوچ و چې خدایا بیا به زه راشم دې مکې ته که به رانه شم اوهو دا مکه او دا بیت الله او دا حجر اسود او دا زمزم او دا صفا او مروه او دا زما د پلار نیکه کلی او دا خلپوس او د ابراهیم علیه السلام وطن بیا به راشم او که نه ډېر زیات پریشان و ډېر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د غار ثور نه ووتو که نه او موږ تلو وی رسول الله مبارک تر څو د مکې کورونه ښکارېدل په شا شا به یې کتل او سترګو مبارکونه اوښکې روانې ابوبکر بیا به دې مکې له راشو آها خدایا کم وطن دی او کم کلی دی او خلپوس یې تېرې کړې دي ابوبکر بیا به راشو شا شاته به کتل شا شاته به کتل تر څو چې د مکې او حدیث کې راځي مینه به کې د مکې او د مدینې سره جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې ته نو ورغې د دې بیت الله چابیان یو کس سره وی عثمان ابن طلحه ولا ورغې دروازې له عثمان کافر و عثمان یو خبره درته کوم پته زما نه لګي چې مکې نه زه چېرته کېدای شي وځمه تاله راغلی مې یو کار وکړه داسې ډېر په مینه ته یې ورته وویل د دواړو جهانو مبارک سر ده تاله راغلی مې که لږه د بیت الله دا چابي دې راکړه او زه دا ور دروازه کوله وکړم داسې د شپې ټیم کې څوک بني او زه ورغلم یو 2 رکعته لمونځ مې پکې وکړ بیا زما پته نه لګي چې بیا به زه مکې ته راشم او که نه الله باندې مې دا ډېر لوی ارمان دی چې بیت الله ته دننه شم لږه چابي راکړه د شپې به پکې یو 2 رکعته به وکړم څوک به تاله به چابیانې درکړم هغه نیک بخت کور ته لاړو چابیانې راواغېستې او حضور پاک ته هغه وی کړي اکۍ یې وی دا د چابیانې سره دي وی درکولی شم خو نه درکوم زه خپل کار کوم سپکه خبره وکړه نبی علیه السلام مبارک ډېر پریشانه شو سترګو مبارکونه اوښکې وګرځېدې عثمانه ما خو تا ته مینت وکړ تا دین جدا دی زما جدا دی خو دړه ارمان مې دی وی نه در کوم دا چابیانې نه در کوم وی ښه عثمانه واوره یو ورځ به درته اشاره کوم چې روړه وروړې به هغه پورې وخندل دې وخت کې ځای نشته مینتونه کې او دا غټې دعوې کې زه وی یو ورځ به راشي چې ووته الله آیت نازل کړ والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد مجاړه مخبه کېږه دې له به راولم که خیر ان شاء الله او خدای ډېر په عزت راوست بیا نو چې مکه پته شه په 8 هجري کې 5 هجري کې رمضان میاشت تقریبا نو رسول الله مبارک عثمان ته आवाज کوي عثمان راشي دې راوست پیروله چابي وی چې هجرت نه کوو ته مې څه ویلي تا خو ما پورې خندل چې دعوې کې نه مې ویلې درته اشاره درته کوم راوړې که نه او صیب کړه چابي ته واغېست دروازه یې کوله وکړه په بیت الله مبارک کې ښه صفا کبوتانو پکې هغې ته ویستل او 2 رکعته لمونځ یې پکې وکړه او چې سنګ بیت الله نه راوته قرآن کې الله آیت نازل کړ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدای حکم کوي چې دا چا امانت ته به واپس کې عثمان ته ویل تراشه عثمانه ما ته خو الله حکم وکړ چې دا چابي ستا متعلق راته وي اشاره هم دغه ته ده ها دا چابي د خپل واپس وانه بل سړی رښتیا وای ورکړې به ولا دا غستانه ده دا تعالی د کافر او مشرکانو درکړې وته مشر کړې او ما غوښتنه آینده لبل چا به بل چاله ورکړ لیکن الله وی ورکوالا دا د شی د امانت تاسو را ورکوالا او رسول الله مبارک ورکي او سوي ورتا او عثمان دا به تاسو رہی او قیامت پورې بستا پنوسو کې دا چلےږي ورسونه لوی خبره ده دیتا امانت واپس کېبم او دې کې اشارت دیتم شو چې طالب خدای بچین وسی درکې قیامت پورې بده نسب می او دا کونجي بم تاسو په نسب کې چلےږي هغه وی دا الله رسول کلمه شهادت را تخایا خدای مسلمان
که د چا تا سره امانتي ځان سره ورکوه امانت کې به خیانت نه کوې او زما وروڼو یو خبره درته صرف کوم بیا بس کوم یو انسان د بل نه قرض پیسې غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله د پړه کې دا وي چې ما سره خو نشته او د پلانکي نه قرض حسنه غواړم او وی ورکوم بیا هغه وخت سره پړه کې دا نیت ورکوم وی خدای به ول توفیق د خلاصې ورکړي چې قرض اخلي او نیت دې چې ورکوم د خلاصو توفیق به خدای درکړي او هغه وخت سره کړی دا نیتو چې ورګه دنه الم یو ځل کنه نو بیا به رانه پسترګو کې خیر ني ډېر خلک هم داسې کوي قرضونه والی بیا نه ورکوي وی چې او دې ته ټیکي ته وره داسې وړه خبره نه ده چې چا په دې نیت چا نه قرض واغېسته خوله پسته کې راکړه کنې او 100 روپۍ او 100 روپۍ او 10,000 او 40,000 کور بیمار دی دا دي هغه پېړه خفه شي ورېږي او د دړه دی چې بیا نه ورکوم دی چې بیا نه ورکوم دله به خدای د دې قرض د خلاصولو چلم توفیق ورنکي نو د قرض د خلاصولو توفیق څه معنی غریب بشي دی به خدای چرې مالدار نه کړي دی به ټول عمر دغسې غریب او خوار وزار به ګرځي نو ډېر خلک یې دوکاندار نه سودا والي نیت یې دی کله یو نه یو میاشت کې لي بل نه لي بل نه لي هغه غریبانان خواران دوکاندار غریب سره سي قرضونو کې لاړ شي ډېر خلک یې لکه راشه ماله دا کار وکړه ماله دا کریټ جوړ کړه ماله دا پیټۍ جوړې کړه پیسې بدل درکم دا شی را راکا بیا بدل پیسې درکم بیا په ذکر بیا زور پسې ګرځه اور پس ماشین والا غریب دی تعالی پیټه جوړه غریب زره سره اړي موړي ده هغه خوار بشل 1,000 روپۍ چې پیدا کړي پاغي بلرګي والی تعالی پیټه به جوړي کې او بس ذکر باغ تاوانو کوي ګرځه پسې به چاري بدا څه نه کوي نیت بنا خرابو که خیر ان شاء الله که چا نه قرض واغې جوړ کې به سوچ کې چې دا به ورکوم نو خدای به داغه د خلاصوي توفیق درکړي که خیر ان شاء الله ولذي نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي یا ایها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول خدای سره بټګی نه کوي خیانت بنه کوي دا الله احکامات به پورا کوي داغه چې کومه ذمہ داری د رب العالمین پورا وکوي او د پیغمبر مبارک د طرف نه چې کومه ذمہ داری دی پتا اب پورا کې لیکي خیانت بنه کوي وتخونوا اماناتکم علماء ویدام دا غلالان دي داخل دي په خپل امانتونو کې هم خیانت نه کوي وې دې کې لار ونهړو دا غیلان دي کو وې دې کې اشاره دي تر چې خپل امانتونو کې خیانت داسې دي لکه خدای او رسول سره خیانت کو وانتم تعلمون خپويږي چې ټګي ګناه ده کتا سره سوکې ته خپکیږي کنه نو بل سره ولې کې تا سره سوک دوکه کې ته خپکیږي کنه نو ته بل سره ولې کې تابع سوک 60 ټماټر خرڅ کې خپکیږي کنه ببل ولې ښه خرڅه تعالی سو په ودن شي کم در کې ته خپکیږي کنه او خپکیږم نو بل ولې کم ورکه تعالی سو 2 نمبر شي در کې ته خپکیږي بل ولې 2 نمبر شي ورکه ته چې افسر ته ودرېږي او تاسو را خو دې خو کې خپکیږي کنه نو چې ستا لاس کې یو کار راغلی ته ولې بل سره ظلم کې خیانت کې وانتم تعلمون خپويږي چې دا خشه نه دي او بیا کوي او دا څه لپاره خلک د مال او د بچو د لپاره کوي دا ټګي او دا دوکي وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو مالونه او تاسو بچی چې دي دا ګټه فتنه ده ازمایش ته ګوري وان الله عنده اجر عظیم دا خدای او د رسول خیانت مکوي او ټګي مکوي لوی اجر الله سره دی دنیا کې هم خدای درکې آخرت کې هم خدای درکې ان شاء الله